نایټ د شپې خوب که یو انسان کوي پوره د ماخوستن اوده شي او سحر وختي راپاڅېږي نو دا د صحت دپاره ګډ بهترین دی د صحت دپاره د ښه خوب دی که چېرته یو انسان د شپې خوب هم کوي د دې سره دی په اپټرنون کې د ماسپښین د روټۍ نه وروسته بیا اوده کېږي لږ وخت سترګې پټوي نو دا د ده دپاره بیسټ د ښه نه هم ښه دی ډېر زیات فایدهمند دی د دې نور هم ډېره زیاته فایده شوله نو د شپې خوب ورسره د ماسپښین د روټۍ نه وروسته لږ خوب دا نور هم صحت له ډېره زیاته فایده ورکوي که یو انسان دی هغه بار بار د ورځې اوده کېږي د شپې هم خوب کوي د ورځې هم بار بار اوده کېږي 2 ټیمه 3 ټیمه اوده کېږي نو دا د صحت دپاره بیډ دا د صحت دپاره ښه نه دی دا صحت ته ستا نقصان ورکولی شي اوس یو کس داسې دی چې د هغه خوب ایرریګولر دی هېڅ څه پته نه لګي چې د شپې څه ټیم اوده کېږي او څه ټیم پاسېږي د ورځې څه ټیم اوده کېږي او څه ټیم پاسېږي څو ټیمه دی خوب کوي دا که یو انسان داسې ایرریګولر خوب کوي نو دا د صحت دپاره دا انتهایي ډېر زیات نقصاني ثابتېدلی شي که تاسو چېرته د خپل صحت دپاره فکرمن یوئ چې موږ له څومره خوب پکار دی څه ټیم پکار دی د ورځې خوب پکار دی او که نه دی پکار نو تاسو په دې چارټ باندې عمل وکړئ د شپې خوب کوئ د شپې سره د ماسپښین لږ خوب کوئ د روټۍ نه وروسته دا ستاسو د صحت دپاره ډېر زیات بهترین دی باقي ایرریګولر خوب چې څه ټیم یو انسان پرېوتلو او څه ټیم پاڅېدو د ده د خوب څه ټایم ټیبل نشته دا د صحت دپاره ټیک نه دی نو که تاسو خپل صحت غواړئ په دې چارټ باندې عمل وکړئ